سلامونه دوستانو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. د 2020 کال IPL په اړه به دوه رښتینې خبرې درته وکړم. ملګرو، په دې ویډیو کې به درته وښایم چې د افغانستان بهترین توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز او همداشان د افغانستان کریس ګیل یعنی حضرت الله زازی ولې د IPL بولۍ په شارټ لیست یا لنډ لیست کې نه وو. نو ملګرو، د پوره پوهېدو لپاره به په دې ویډیو کې دوه علتونه درته وښیم. که د رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی مینوال یاست، په دې ویډیو کې به پوره معلومات درته وړاندې شي. خو که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، د مهربانۍ له مخې لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او د زنګ نښان کېکاږئ ترڅو په راتلونکي کې ښکلي او ګټورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. ملګرو، د IPL په شارټ لیست یا لنډ لیست کې د رحمان الله ګربز او حضرت زازی نومونه ولې نه راغلي؟ افغان مینوال او افغانان بار دا پوښتنه کوي او د دې پوښتنې ځواب غواړي. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه درته دوه علتونه وړاندې کړم. اول دا چې افغان کرکټ بورډ د رحمان الله ګربز او حضرت زازی نومونه نه دي ورکړي ځکه د کریم جنت او وقار سلامخیل نومونه په لیست کې شامل وو. دویم علت دا کېدای شي چې ډېر راپورونه وایي او په راپورونو کې راځي چې رحمان الله ګربز یو بهترین توپ وهونکی دی. راجستان لوبډلې 4 افغان لوبغاړي د ازموینې لپاره دعوت کړي وو چې یو پکې رحمان الله ګربز وو چې راجستان لوبډلې ورته په 6 اورونو کې د 8 منډو جوړولو هدف ورکړی وو چې رحمان الله ګربز په 15 اورونو کې 8 منډې جوړې کړې. راپورونه وایي چې رحمان الله ګربز راجستان لوبډلې له وړاندې اخیستی ځکه بولۍ ته وړاندې نه شو او بیکاپ یا احتیاطي لوبغاړو کې اخیستی. د IPL د لوبو په جریان کې ډېر لوبغاړي زخمی کیږي. که کوم لوبغاړی زخمی کېدو، رحمان الله ګربز ته به چانس ورکول کیږي. دا دوه غټ علتونه وو چې رحمان الله ګربز په بولۍ کې شامل نشو. ملګرو، ستاسو په نظر کوم علت وو چې رحمان الله ګربز او حضرت زازی د IPL په بولۍ کې نه وو شامل؟ خپل نظرونه راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ.